سلامونه ملګرو، هیله دا ټول به جوړ روغ صحتمند به وئ. متیولاز یارمل یم، یو ځل بیا تاسو ته راغلی یم د مایکروسافټ اکسل د مکمل کورس سره. په دې کورس کې مو تاسو اکسل له صفر څخه تر وروستي کچې پورې، یعنې تر اخر لیول پورې مکمل مو تاسو زده کوو چې اکسل څه ته وایي، څنګه کارولی شو، کومې فورمولې دي، کوم فانکشنز دي، او څنګه مو په اداراتو کې د اکسل په مرسته خپل مشکلات حل کولی شو او هغه ادارې کار مخته بیولی شو. دا کورس مې د هغو ملګرو لپاره چمتو کړی دی کوم چې په اداراتو کې کار کوي او دوی غواړي خپل کارونه د اکسل په مرسته په اسانۍ ډول سره مطلب حل کړي او مخته یې بوځي. نو هغه ملګري خصوصا چې کوم په اداراتو کې کار کوي، همدا اوس او یا غواړي په راتلونکي په کوم ادارو کې کار وکړي، نو دوی کولی شي دا کورس تعقیب کړي تر څو دوی مکمل ستونزې حل شي. په دې کورس کې به نه یوازې مو تاسو صرف انټرفیس باندې خبرې کوو، بلکې په دې کورس کې مو تاسو ډېر ډیپس ځو او هغه مهم معلومات چې کوم مو کار ډېر چټکوي په ډېر اسانۍ سره، مطلب هغه اسان طریقې به زه تاسو ته په دې کورس کې ښیم. هیله ده تر وروستي کچې پورې تاسو تعقیب کړی یم. په لومړۍ ویډیو کې زه غواړم هغه بعضې پوښتنې چې د زده کوونکو یعنې د لیدونکو هغه ذهن ته راځي، هغه پوښتنې زه ځواب کړم. اول دوی داسې پوښتنه کوي کله چې اکسل شروع کوي، وایي چې د اکسل مطلب څه ته وایي که نه. ګورې د مایکروسافټ اکسل یو پروګرام د سپریډ شیټ پروګرام ورته وایي چې د معلوماتو د داخلولو، تنظیمولو، محاسبې، تحلیل او د راپور جوړولو لپاره کارول کیږي. یعنې دغه د مایکروسافټ افیس یوه برخه ده، صحیح ده، چې کوم ورډ، اکسل، پاور پوینټ، همداسې ایم ایس اکسس، دغه کوم هغه برخې چې دوی د دې برخې له جملې څخه یوه هم مایکروسافټ اکسل ده، صحیح ده. بله پوښتنه داسې پیدا کېږي چې د اکسل ولې ورته وایي که نه. نو اکسل کلمه چې کومه ده د انګلیسي ژبې له اکسلنټ څخه اخیستل شوې چې د غوروالي او لوړ کیفیت معنا ورکوي. مایکروسافټ غوښتل داسې نوم وټاکي چې د معلوماتو په مدیریت او محاسبه کې د پروګرام ځواک څرګند کړي. یعنې اکسلنټ دا معنا لري چې په ښه کیفیت او په غوره کیفیت سره مطلب موږ تاسو معلومات دلته منظمولی شو. یو بل خبر ده په د اکسل کې سپریډ شیټ ورته وایي چې سپریډ شیټ څه ته وایي. د سپریډ شیټ یو ډیجیټل جدول دی، تاسو دغه ته وګورئ، دغه ته یو سپریډ شیټ جدول ویل کېږي، روز او کالمز لري، صحیح ده. یعنې په پښتو کې مو تاسو قطارونه ورته وایو چې دا رو ته قطار ویل کېږي، ستون چې دی جدول ته ویل کېږي. نو په انګلیسي کې ورته روز او کالمز ویل کېږي. یعنې دغه یو مکمل تر وروستي حده پورې دې ته رو ویل کېږي او ای چې کومه ده ای او بي سی او ډي دا کالمونه دي، صحیح ده، کالمونه. نو دغه تاسو به زده کوئ چې جدول رو او کالمز لري. په دې کې مو تاسو ډیټا اچولی شو او دغه هر پارت ته لکه دغه دا دی همداسې نور دي، د انټرسیکشن دی دغو قطارونو د رو او کالم د انټرسیکشن چې کوم دی دې ته چې ویل کېږي سیل ویل کېږي. په هغه کې په اکسل کې دا به خامخا در سره زده کوئ. له اکسل څخه مخکې خلکو محاسبې چې کومې دي په کاغذ یا لاسي جدولونه یې کولې چې وخت یې ډېر نیول او تېروتنې پکې بیخي زیاتې وي او د معلوماتو موندل او بدلول ډېر ستونزمن پکې چې معلومات یا پیدا کړي وای یا بدل کړي وای، دا هم ستونزمن پکې. خو اکسل چې کله منځته راغی نو دغه ستونزه پکې حل شوه. دغه اکسل به تاسو ته ووایم چې په بانکونو کې او په حسابدارۍ کې، اکاونټینګ کې، په بزنس کې او په ښوونځي او پوهنتونونو کې د زده کوونکو د نمرو په محاسبه کې د مطلب هغه کوم کارکوونکي چې دي، کوم سټاف چې کوم د دې ادارې که نه، د هغه معاشات چې کوم ته منیجمنټ کوي، جمع کوي، مطلب لوی راوباسي، همداسې راپور چمتو کوي، دې په هغه ترسره کولو کې ته باید اکسل وکاروي. او همدارنګه بودیجه کې د خرڅلاو راپورونه، ډیټا انالیسس کې، ماشین لرنینګ او ډیټا ساینس کې هم کارول کېږي. ځانګړتیاوې، مهمې ځانګړتیاوې دغه دي چې چټکه محاسبه ترسره کوي، فورمولې لري، فنکشنې لري او چارټونه لري، ټیبلز لري، فلټر او سورت لري او پیوټ ټیبلز لري، کنډیشنل فارمټینګ لري. دغه ټول شان لري. دې خوبۍ دغه دي چې مطلب زموږ تاسو ډیټا په ډېر اسان ډول سره دلته منیجمنټ کولی شو، صحیح ده، اداره کولی شو. ګټې دغه دي چې وخت سپموي او د محاسبې تېروتنې کموي، معلومات په ښه ډول تنظیموي، راپورونه په اسانۍ جوړوي او د لوی معلوماتو تحلیل هم اسانه کوي.
محدودیتونه دغه دي چې د ډیرو لویو ډیټابیسونو لپاره اصل دی مناسب نه دی. د دې لپاره موږ تاسو په کمپیوټر ساينس کې ډیټابیس جوړو چې هغه ډیر لوی ډیټابیسونو ته کولای شي پرې منیجمنت کې. او د څو کسانو ګډ کار چې دی دا پکې بعض وخت محدودیت لري، محدود وي. او بل هم د خز د کول د اکسل چې دی دا یو څه تمرین ته اړتیا لري. نو دغه کورس په پای کې به تاسو د زده کړئ چې خپل دغه د اکسل انټرفیس په زده کړئ، روز، کالمز، سیلز، ورک بوک، ورک شیټ، ډیټا انټری، فارمټینګ، فارمولیز او داسې فنکشن، چارټونه، سارت او فلټرز، پیوټ ټیبلز، همدارنګه لوک اپ فنکشنز، داشبورډ او ریل ورلد پروجیکټس. دا په ټول زده په وروستي د کورس په وروستۍ برخه کې مو تاسو یو پروژه کوو چې مکمل د اکسل درسونه پکې تکرار شي. نو که غواړئ مایکروسافټ اکسل له صفر څخه تر مسلکي کچې زده کړئ نو دا کورس تر پایه تعقیب کړئ. په راتلونکي ویډیو کې مو تاسو دا زده کوو چې اکسل څنګه اوپن کړو، د کوم ځای نه اوپن کړو، څه رقم کار پکې شروع کړو. نو که ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ خامخا، او تاسو کولی شئ د کورس څخه په ښه طریقه سره ګټه واخلئ. متي الله زیرمل په ویډیوګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان ښه چیر.